افغانستان څنګه له پاکستان او ایران مخکې شو؟ حکومتي ځواکونو څنګه طالبانو ته ځواب ورکړی او لار یې ترې څنګه ورکه کړې ده؟ سلامونه درنو لیدونکو، دې ویډیو کې پرې خبر شئ. د جهان فولاد په نوم د افغانستان د یوې لویې تولیدي فابریکې مسؤلین وایي د میخونو کیفیت یې له ایران او پاکستان څخه لوړ دی. مسؤلینو ویلي اوس ډیری افغانان د ایراني او پاکستاني میخونو او سیخونو پر ځای د افغانستان څخه میخونه پیري. د هغوی په خبره د جهاد فولاد میخونو او سیمونو تولیدات د ایران او پاکستان له هغو مقاوم با کیفیته او ارزانه دي. مسؤلینو ټینګار کړی چې دغه فابریکه د اړتیا وړ تولیداتو په ظرفیت لرلو سره د افغانستان اړتیاوې پوره کوي، خو مسؤلین یې وایي چې د خلکو له لوري ورته په کم نظر کتل او په دولت کې د بیروکراسۍ له وجې د دوی د تولیداتو د پراختیا مخه نیول شوې او د همکارۍ غوښتنه کوي. او د دې ترڅنګ فراه کې د افغان ځواکونو هوایي برید 19 طالبان وژلي. د فراه د والي ویان محب الله محب وایي افغان ځواکونو وروسته له هغه پر طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړل چې د دې ډلې سرې قطعې د حق سیمه کې د افغان سرتیرو پوستو باندې بریدونه وکړل. محب زیاتوي چې د هوایي بریدونو کې 19 طالبان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. بلخوا ځینو سرچینو زیاته کړې چې وژل شویو کې د طالبانو قمندانان هم شامل دي. محب ونه ویل چې د طالبانو د سرې قطعې د برید کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او کنه. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ او د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.